نورالدین زنګي بیرته له خپلو سلاکارانو او کارلرونکو سره په خبرو اترو بوخت شوی و چې بهر ولاړ پیرهدار بې له اجازې یو بل سړی دننه راوست چې له خپلې څېرې او حالت څخه کوم فریادي او استغاثه کوونکی ښکارېده. هغه یو زوړ ترک و، هغه چې د خامتا ډبل کالي اغوستي و ټول په وینو ککړ و. د هغه په لاس کې یوه غوټه وه په کومه کې چې څه تړل شوي و او هغه هم په وینو کې لانده و. د هغه په سینه ږیره او مخ باندې هم ځای ځای د وینو داغونه و. نورالدین زنګي او د هغه سلاکاران چې هغه سپین ږیری ترک ولید نو جټکه یې وخوړه. بیا په دې مجلس کې د نورالدین زنګي دروند او قهرجن اواز په انګازو شو. هغه دا بوډا مخاطب کړ او ویې ویل: آیا په تا باندې چا ظلم کړی دی او تا د هغه خلاف فریاد راوړی او راغلی یې؟ ستا حالت وایي ته له کوم ډېر لوی طوفان څخه راوتلی یې. چا چې په تا ظلم کړی دی د هغو نوم ووایه. نن ماښام له لمر لوېدو څخه مخکې په تا باندې د شوي ظلم ضرور حساب کیږي. سپین ږیری څو ګامه نور هم وړاندې راغی. بیا هغه یو دم په خپل دروند او غمجن غږ کې وویل: ای نورالدینه، زه له چا څخه شکایت د ځمکې په مخ انسانانو ته نه، الله ته یې کوم. نورالدین زنګي جټکه وخوړه او پوښتنه یې وکړه: زما له لورې په تا باندې څه زیاتی شوی دی؟ د بوډا ترک په څېره باندې د غم او چوپتیا وریځې خورې شوې. هغه بیا په همغه شان لهجه کې وویل: نورالدینه، یو مسلمان او منصف حکمران په عالم بشریت کې د رب جلیل سیوری وي. هغه د ازادۍ پاسبان او د عزتونو ساتونکی وي. یا داسې ووایه هغه په ځمکه باندې د نوع انسان امام او د لوړ مقام لرونکی الله جل جلاله حبیب او دوست وي. آیا ته دومره بې خبره یې چې صلیبي طوفان ستا د پلار په څېر ستا په خلاف هم راوچت شوی دی او ستا پخواني حریف جوسلین زموږ الربا ښار فتح کړی؟ نورالدین زنګي له خپل ځایه اوچت شو. بیا یې وویل: څه دې وویل؟ په مدینه الربا باندې جوسلین قبضه کړې ده؟ زوړ ترک مسکین د بندیتوب د غمجنې شپې په څېر غمجن شوی و. د هغه سترګې نمناکه شوې وې او خپله غاړه یې ټیټه کړه. هغه په ډېره بېوسۍ سره وویل: هو، جوسلین له یو تکړه او طوفاني لښکر سره حمله کړې وه. هغه مسلمان لښکر په یوه ګړۍ کې له تیغه ویست. زاړه ترک یو ځل بیا غاړه اوچته کړه او ویې ویل: نورالدینه، بیا هغه د بېوسه مسلمانانو وژنه پیل کړه. ما په خپلو دې ګناهګارو سترګو په زرګونو ابلیسیان او د شپې بې شمېره دیوان په ګډا لیدلی دي. ما د الربا د ښار په